القرآن پښتو ژباړه، تفسیر او زده کړه. سید ګران اغا کتابتون یې وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. او څوک دی چې مخ ګرځوي له جنت څخه د ابراهیم، مګر هغه څوک چې احمق ګرځولی وي د ځان خپل، او البته په تحقیق غوره کړی و موږ ابراهیم علیه السلام په دنیا کې، او بېشکه دی په آخرت کې له خاصو نیکانو څخه دی. او یاد کړه کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ته رب ده چې غاړه کښېږده، نو ویل ابراهیم علیه السلام غاړه مې ایښې ده رب د عالمیانو ته. او وصیت کړی و په دین خپل سره ابراهیم علیه السلام زامنو خپلو ته، او یعقوب هم چې ای زامنو زما، بېشکه چې الله غوره کړی دی تاسې د دین د اسلام، نو له سره مه مرئ تاسې مګر په هغه حال کې چې تاسې مسلمانان یاست. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ایا واس تاسې حاضران په هغه وخت کې چې راغلی یعقوب علیه السلام ته اسباب د مرګ، کله چې وویل یعقوب علیه السلام زامنو خپلو ته چې د څه شي عبادت به کوئ پس له مرګه څخه زما، نو وویل دوی چې عبادت به کوو د معبود ستا او د معبود د پلرونو ستا چې ابراهیم، اسماعیل او اسحاق علیهم السلام دي، هغه الله ته چې یو دی شریک نه لري، او موږ ټول هغه ته غاړه ایښوونکي یو. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دغه یو ټولۍ وه چې په تحقیق چیرسوي دي هغوی ته د جزا د هغه څه چې کړی و دوی، او تاسو ته د جزا هغه څه چې کړی دی تاسې، او نه به تاسو پوښتل کېږي له هغه څه څخه چې دوی به کوي. تفسیر: یعنی یهودان او نصرانیان یقین درلودی چې د مور او پلار په ګناهونو به زامن نیول کېږي، او د هغوی په ثوابونو کې به هم برخه اخلي. دا وینا بیخي غلطه او چټي او بیکاره ده، بلکې د هر چا عمل د ده د لارې مل. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. او وایي دی یعنی کتابیان مسلمانانو ته چې سی یهودان یا سی نصرانیان چې سمه لاره پیدا کړي. تفسیر: مطلب دا دی چې یهودان مسلمانان ته وایي چې یهودان سی، او نصرانیان دی ته وایي چې نصرانیان سی، چې هدایت مو په برخه سی. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وایه ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته چې موږ داسې نه کوو، بلکې متابعت کوو د دین د ابراهیم چې په یوه لوري و، او نو دی له مشرکانو څخه. د قرآن کریم د پښتو ژباړې، تفسیر او زده کړې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او څنګ ته یې د زنګ پر سویچ باندې کلیک وکړئ.